چې بکلا د غربت لمن ټولیږي په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي چې سهار شي بس در زک په تلاشي چې سهار شي بس در زک په تلاشي په مخام کې یې دل وکې زړه خوږېږي. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، زما تر څنګ دغه ورور شاید تاسې خوست بازار د خانو په لاین کې ډېر لیدلی وي. د یو کوچنی غونته میز درلودو، همدغه مارکیټ والا ډاکټر صاحبانو د تشویق کړی و کله چې په لومړي سر کې دی راغلی و. کور یې ودان، ډېره مننتونه کوم چې یو بیچاره تجارت تشویق کوي. دا ډېره مهمه ده چې موږ یو چا فکر تجارت ته رااړوو. دغه ورور تقریبا یو کال دلته میز باندې کار وکړو، بیا بار بار همدغه د مارکیټ والا غوښتنې وي، د خلکو غوښتنې وي چې دلته تاسو د کار زمینه مو صحیح ده که یو دکان ورته جوړ کړئ. الحمدلله په دې باندې موږ وتوانېدو دوی دپاره دکان جوړ کړو. همدغه ورور مو یو څو خبرې واورېدې، څومره خوشحاله ده ورته. څنګه شم پای بیخي بیا هم څومره خوشحالي وه. ډېر خوشحالي بیخي زیات. مخکې چې کله میز روبسلو بیا د سامان وړلو ډلو ډېر غټ تکلیف کېږي. ولې لاسو بجو پر مې سامان نشو څخولی، بیا به مازدیګر ډېر په تکلیف وم چې سامان به مې نه وسلو. بیا اندازې زیات. څومره فامیل لرې ته؟ 8 کسه. 8 کسه لرې. 8 کسه فامیل دی. هغه میز چې جوړ کړی و هغې نه څومره د کور ضرورتونه پوره کول؟ والله نه پوره کېده، بیخي هره میاشت باندې وخته مارکېټ. اوس هم قرضې د نشته؟ ډېرې د مارکېټ قرضه. بچیون نشته؟ ستر بچیون؟ بچیون مې نشته، لرګونې مې کېدلې. وښه الله دغه لرګونې نکامله سترې کړه، د نکامله بچیون دېر کړي. دغه د ویو به ته کوه لیدونکو ته هم وایو چې زموږ دغه ورور نه که په دغه لار باندې تاسې تېرېدئ د خانو په لاین باندې دغه ورور نه سودا وکړئ، خاص د ثواب دپاره یې نه وکړئ تر څو دی خپل فامیل ته رزق پیدا کړي، د همدغې ټفرۍ نه پیدا کړي، نور هم تشویق شي، دا کاروبار یې نور هم پراخه شي، یو چېرته دکان وکړي، په خپلو خپو باندې ودرېږي. ښه غزني څه ویل غواړې لیدونکو ته؟ والله خو خوشحال یم ډېر زیات، تا نه ډېره مهرباني کوم چې مو سره دومره غټ کومک ته وکړې. مننه، خوشحال اوسئ، سلامت اوسئ. د تو سره کم د خلکو په موږ نه حق ده، موږ به خپل کوشش کوو تر څو د تو سره کم خلکو ته موږ د کور زمینه مو صحیح ده. که ته یو زحمت کشه سړی چې د خپل فامیل دپاره شپه ورځې پرې وکړي د ژوندۍ او هغې دپاره حلال رزق ګټي. ډېره مننه، الله دا اجر ډېر کړي، دپاره کور کې برکات واچوه. قدرمن لیدونکو، زما تر څنګ ډاکټر صاحب کاکې انشاءالله ټول خوست به پېژني دغه، ځکه چې دغه قانوني چې لګوي حتما ټول خوست یې پېژني. د موږ نه غوښتنه کړې وه، ځینې نورو ملګرو غوښتنه کړې وه او دغه ورور یې کار ته تشویق کړی و. ډاکټر صاحب نه اورو چې دا چې راغلی و اول وخت کې څنګه و ډاکټر صاحب دغه چې راغلی و دغه مارکېټ ته؟ دا خو ډېر بېچاره و، عاجز، یو میز یې لګولی و، هغې ته ناست و، خو بیا موږ تشویق کړلو، بیا تاسو په همکارۍ سره چې تاسو یې واټه پرېوې ته جوړه کړه، خدای د تاسو ته اجر ډېر کړي او اوس به د خپل فامیل دپاره رزق حلال رزق پیدا کړي. تاسو نه یو جان مننه، تاسو همکارۍ نه هر مسلمان چې د بل مسلمان سره همکاري کوي دا پرمختګ میمي. الله دې قدرمن لره، تو هم د مونږ خوستوالو ډېر خدمات کړی دی. مونږ بیا دغه ماشومانو کاک انشاءالله ټول پېژنئ چې دی ماشومانو ته کینولي ډېر زر لګوي. خوست کې چې چا نه ورکه شي حتما زموږ دغه ورور ته رسي، هغه ماشوم راولي کینوله دغه ورته لګوي. دا د موږ دپاره یوه غټه سرمایه ده، موږ د ماشومانو دپاره چې هغه په تکلیف کوي نه، هغې دپاره هغه کور یې زر خلاصوي. الله دې ته ډېر عمر ډېر کړي، الله دې نور هم خدمت کولو توفیق ډېر کړي. تاسو سره بس یو جهان مننه چې تاسو د غریبانو سره کومک وکړلو، د ټولو غریبانو سره خدای دا نه را داسې وکړي چې د ټولو غریبانو سره کومک وکړي. امین. لومړی سر کې کاروان خیریه بنسټ نه ډېره مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې چې د غزني ډېره سخته بېوزلي وه مارکېټ کې سره و، تقریبا یو کال په موده کې د یوه وړیکې ګاډۍ میندلې وه، هغې ته موږ ډېر تشویق کړو. د مارکېټ ټولو ډاکټرونو په اتفاق
بیا د بسکټ غریب کې خرڅول او هغه د ډېرې بسکټ خرڅولو سره سره د کار نه پکاو د دې لارې نه نشو پوره کولی. بیا موږ د خیریه بنسټ صاحب ته بار بار غوښتنه مو نه وکړله، دعوت مو کړلو، د ده نږدې څارنه مو ورته چې وکړه. ډېره مننه، ډېره شکریه وینه ادا کوو. دی بار بار موږ ته روغللو چې د همکارۍ نه چې نن ورځ داسې یوه ورځ ده چې خیریه بنسټ په خپلو سترګو تاسې وینئ چې ده ته یې دغه ګډۍ او دا بسکټ دا سرمایه ګذاري یې ورته وکړله. په آینده کې موږ بیا دا قسم بېوزله خلک چې هغه خلک چې په خارج کې دي او که په داخل کې دي سرمایه‌داره دي، مالداري دي، پوره غوښتنه وینه کوو چې موږ د داسې مظلوم خلک تشویق کړي، یو کاروبار ته ځیخ کړي په آینده کې چې دی د هغې خپل کار نه پکې ته ونه ځوري. ډېره مننه. خلک نه د غوښتنه صدو کلر په لار نه تېرېدل غزني سلو مو چوي که نه د ولس نه د خلکو نه د بزور تاګر تاګ چې دی په دا لار تېرېږي دا مې غوښتنه ده چې د په دا لار چې ځي اقلا د کار د کار د نفقې په خاطر یو بسکټ ته دی وخوري نو ده ته به ډېره یو څه نه څه د کار نفقه میلاو شي په دا کې به دی ته خدای پاک پر اجر ګڼي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. درمن الله د خوشحال ډېره مننه. سلامت درمنونکو ډاکټر صاحب مې دا ونه وکړه کله چې دغه لار باندې تېرېږئ تاسې دغه ورور نه خاص د الله د رضا دپاره سودا وکړئ تر څو خپل کور دپاره حلاله نفقه پیدا کړي. دا خپرونه همدلته پای ته رسوو. تر بلې خپرونې ښې چارې ښه واده ته غواړم. ماشومان یې په نهر نسویده کېږي، په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي، په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي، چې به کله د غربت لمن ټولېږي، په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي، په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي، وچې شونډې سر په برپخې ابلپخې وچې شونډې سر په برپخې ابلپخې رڼې اوښکې یې په خوار ګریوان بهیږي، په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي، په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي، چې به کله